فرش ته خو مونږ قومه غوله سیاسي خلکو لا کوم چې خپل زمونږ پیران دي علماء کرام دي په کار ده چې هغه مولیان چې کوم دا کار که زه خو ورته مولا نه یم منافق ورته یم ذلیله ورته یم بدبخته ورته یم په کار ده چې هغه مولیان چې کوم دا کار کا دا بدبخته دا یزیدان چې دا د دې قوم نه او د خلکو دا مخلوق نه ورکه ځکه دا زمونږ معاشره خرابوي دې باندې تاوتریخوالی دې کټوی اوس په دې لویه زړه مقبره کې څه کار دی په دې کې داسې ګند پروت دی چې هغه ګند دا هلکان چې کوم دي دا موجوده ما سره دا یم نشي کولی او انشاءالله دا کټوه دا راووته او اوس یا مخکې ګورو اړو یا چې په دې کې څه دي خو د مقبرې نه بې لږ وباسو دا ګند دی پکې دا او دې نه مخکې اندازه داسې ده چې دا یوه تر ماته شوې یم ده او دا ګوته مې په دې چاقو هغه شوه داسې ګورو چې لاندې خو به دې کې بل څه نه وي خو البته زه د قوم مشرانو ته او ټولو ته علماء کرامو ته ټولو ته دا اپیل کړم چې د دې خلکو د کوډګرو مخنیوی ده وشي او دا به بیرته بند کړو دا زموږ معاشره خرابوي زموږ زنانه خرابوي او چې دا کټوی اوس په دې هدیره کې څه کوم دا د هدیرې وګوره دا کټوی ده اوس بې بار اړو ګورو چې په دې کې مخکې نور څه شی راوځي باقي ویډیو ورته قراره باندې ویې ګوره چې سور هغه ښه دا کټوی مونږ اړو چې دې کې د رزیلانو خو د هوار ځای جیل ته به مړولی وای شپکي وایم چې هغه به کې پاتې چې لږه سب خیر دی مونږ دا یو دلته کولاو ځای وای کولاو دا کولاو دی ودیرې نمبر دی انشاءالله بیا یې شنمر وچکه دا مونږ واړوله دا اوبه دي پکې دا میخونه پکې راوواته اوس دې له به زه کڅوړه به دا خورین یو چرته وګوري دا میخونه به دا تور شاده چې هر څه دي پته نه لګي دا وګوره دا میخونه دي که نه دا میخونه به م انشاءالله اوس مونږ ګورو خورین یو تیږه دی اشاره کړه چې زه دا میخونه پر وباسم په کار ده مونږ لا چې دا زنانه د خپلو ملیانو نه منې کړو دا یو میخ شو ټیک شوه دا خورینه بل میخ شو تقریبا یوه انچه دوه درې دا فکس 4 انچې میخ دی دا سوتر هم کم نه دی دا 4 انچې میخونه دي تقریبا دا 4 خو راوواته دا 4 دا 1 2 3 4 دا مخکې ګورو چې دې کې څه دي بس نور هېڅ پته نه لګي چې دې کې څه شی دی دا تور شیونه دي پکې دغه هېڅ اندازه نه لګي او هر شی دی سوی غوندې دی داسې اندازه ده لږه دال مال یا هر څه شي موږ به دا کټوی نور هم ګورو او دغه شیونه دي پکې دا اندازه د دالو خو ګوتې نشو وروړی دال یې چې دا ما بل ویډیو کې کتلي ټیک شو دا ملګری چې ما بل ویډیو کې کتلي و بل چېرته کومه مقبره کې به وه خو به هر حال دا د زوم د کومه میرداد خیلو د قومي ټول قوم کومه غټه هدیره چې کومه چې یو ځله اوښتې ده او علماء فتوا علماء کرام په ورکړو چې دا مقبره واړوئ دا هغه مقبره ده لویه هدیره باندې چې کومه مشهوره یو ځله اوښتې ده او خلکو له دا پیغام هم ورکوو او دا میسیج هم ورکوو چې اوس هم قبرونه ډېر وران پراته دي د ملګرو مو لیده او ما مو لیده که هر چا یي مهرباني ده وکړه چې د قبرو له هم راشي به هر حال مونږ اوس دا ولیده او یو د مړي کوپړی ده انشاءالله هغه له به هم ورولو چې هم ولیده دا کټوی ده نور څه پکې په نظر نه راځي خو البته دا 4 میخونه دي انشاءالله دا میخونه به هم چې کوم دی زه وړم او دا کټوی مې ده ټول قوم مشرانو او کشرانو ته دا اپیل دی چې چېرته کوډګري برای مهرباني ای سی ته ډي سی ته ای سی چو صاحب ته حکومت ادارو نه موږ دا ټولو نه اپیل دی چې سوال ورته کړو چې دغه علماو نه د دغه بدو خنزیرانو د دغه منافقینو کوم چې دا کار کا علما د انبیاو ورثه دي علما زموږ د دین ستنې دي خو چې کوم دا کار کا هغه منافق دی یا مولا نه دی یا ذلیله دی یا شیطان دی یا بېغیرته دی ټولو ته دا میسیج دی ټول قوم هغو ته ای سی ډي سی ته ای سی چو ته ادارو والا ته قوم مشرانو سیاسي اتحاد پارټو ته چې دا مولیان دی په داسې توګه منې کړي چې جرم ده پکې دي اولاد جلا وطن کا او دا کټوی وګورئ دا میخونه وګورئ دا مقبره وګورئ دا ډېر ظلم روان دی دا زموږ معاشره خرابوي او زموږ زنانه او دا خرابوي برای مهرباني چې په دغو باندې کړي نظر وساتئ السلام علیکم مونږ سره راځئ مونږ به اوس کوپړی مروخو دا میخونه راځئ دا به بیا هغه ده دا یې غاښونه دي دا یې سونګي هغه دی دا یې سترګو هغه دا غوږونو دا چې کومه کوپړی هغه دا تقریبا دا لږه شان خاوره ده پکې او کوشش کړو مونږ ما خو ویل چې زه به علماء کرامو سره څه هغه په وکړم چې دې باندې څه وکړو بهرحال ملګري را سره دي
نو دا به دا کوشش وکړو چې په یو منځ کې به موږ دا ښخه کړو. نوره طریقه خو یې نه راځي چې شریعت به څي، خو به هر حال دومره قوت